یو بزرگ وفات کېده، ډېر علما ورته ناستو، بزرگان ورته ناستو. علما وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا بزرگ وایي چې لا د لا دا معنا دا چې زه دا کلمه نه وایم. څومره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړی و او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم، خدای تباه شو. دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرگ نه هغه سکرات د موت څه وخت لري شو، طبیعت ټیک شو. او بزرگان ورته وایي چې دا په تا څه چلو؟ مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وایو، تا وایي چې لا. او بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زه هم ډېر سخت تږی. نو هغه سره یو ډک جامو ما ته ووایي چې ته ووایه چې خدایان دوه دي نو دا یخې اوبه به درکړه. نو ما هغه ته وی چې لا. وی چې دا حربه کامیاب نشوه، نو بیا راته وایي چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص شوې رانه. نو بیا مې هغه ته وایي چې لا خلاص شوی نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا الله ټکې هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه وایم. عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کړی، مړي ته وی چې وایه لاندې در باندې سال تیرو. هغې وی صاحبه 4,000 کاله مې وشو چې مړی، او په 4,000 کاله کې د زنکدن تریخوالی مې لا د مرۍ نه ښکته شوی. په دغه وخت کې چې زما الق ته کوم تریخوالی رسېدلی و مې لا د مرۍ نه ښکته شوی. نو دا چونکې ډېر لوی تکلیف دی وخت، نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، د مرګ د سختونه خدای ما ته نجات راکړه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سخت نو زما به خوښ نو، خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلی دی نو هغې نه وروسته مې بیا په چا انکار ونه. داسې سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاڼه او دا رنگ مبارکې داسې سورو چې تا به ویل اوس به د مخ نه وینې راوځي. علما لیکي چې دغه وخت کې تپوس وشو دی، اسرائیل نے تپوس وکړو چې دې نه هم زیات څه تکلیف شته؟ هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسه تکلیف پتائی. نو حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې ټوله روپۍ تکلیف په ما کې ده، خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي. نو عرض دا و چې سکرات د موت چې دي دا ډېر زیات سخت، ځکه په دغه وخت د ایمان د ګټې او د بیلات سودایي. که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر له کامیاب شوی، او که دغه وخت کې د ایمان بیلودو نو عمر له تباه شوی. نو عزیزانو دغه وخت کې شیطان لعین جخت ولاړي او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض مې دا و چې ادریس علیہ السلام ته دا سودا پیدا شوه چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختۍ وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کو. الله حکم وکړو اسرائیل علیہ السلام ته چې راوله په سکرات د موت، زنکدن یې پرې راوستو او ورته یې وښودل، سایت قبض کا، بیا یې را ژوندی. وی ودې لیدل؟ وی یا الله ډېر ښه، خدای زه په تا پناه غواړم د دې سختۍ. خدای دا خو د برداشت نه بار سختی ده، دا خو د انسان د وس شی نه دی. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کتو شوق دی چې جهنم وګورم، نو ستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي، نو ستا عبادت به نور په شوق کو. الله ملائکو ته وی چې بوی ځئ، نو جهنم لی بوت. جهنمی چې ولید او دی ورننوت، داسې ملائکې پکې ولیدې چې د هغې د سپېږمو د خولې نه د اور لمبې وتې. تپوس یې وکړو چې دا څوک دي او دا ولې؟ ورته وی ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکې دي، دا هغه ملائکې دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر، او د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې دې دپاره وځي چې دا د قهر او د غضب ملائکې. قرآن کې راځي کله چې خدت ته خو ټوپونه وها غاوره یې په څه شي باندې، خو دا وخت ډېر نږدې دی چې سندع الزبانیه، زبم درته زبانیه ملائکې راوغواړم، خلاصوي به دې ته څوک؟ تا به تې خلاصوي څوک؟
اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملایکې چې د چا د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي او راغوښتم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګوډ غوندې سپۍ چې در باندې لاس کیدي نو ځان نشي خلاصولی تاڼې ته دې بوځي او بیا د تاڼېدار تیسمارخاني چې وګورئ نو څه تیاره در باندې راغلي او ټیزونه اچي او د خدای ملایکې چې زبانیه وګورئ چې د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي الله دې امان راکړي چې هلته بس بل ورځ یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دی زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځي نو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره یي نو داسې اسمان ته ګوري نو بله ورځ راغی پولیس نیولی نو پولیس انټاروګیټ کړی دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چې راغی نو دا سره داسې ځوړند غوندې خیره قسم یې صحیح چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند ده د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دی به ګرځېدو څنګه اوس یو څو لختې په تاڼه کې د پولیس خوړلي دي اوس څنګه روان دی داسې دې پورې درته وایم چې یوسف علیه السلام ځان سره یو سړی مقرر کړی دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به آواز وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کېږه ما د بادشاهانو بادشاه بل دی ته څه شي ته یې څه د بادشاهانو بل بادشاه بل طرف نه به آواز وشو چې لمن الملک الیوم دا هغه د قیامت د ورځې آواز دی چې ملایکې به آواز وکړي لمن الملک الیوم د نن ورځې بادشاه څوک دی نو دا د دنیا بادشاهان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر راوچت کړي چې زم بادشاه لمن الملک الیوم د نن ورځې بادشاه څوک نو آواز به وشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاه دی چې یو دی او نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کاله ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کو ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونم کوي او سجدې هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپې او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای هر څه در باندې کولی شي هر څه کولی زمونږ منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تلی او نوکرو ور سره چیلی به وله ساتل منځونه به هم ډېر کول چرته به دې چې کتو دا د خار سړی به په منځ ولاړو کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډېر زبرګ دی منځونه ډېر چې اخر کې راتلو ته نه نو دا کوچی نه چیلی را پټې کړ چې چیلی را پټې کړې نو کوچی ورپسې کور ته راغلو غاټ کوتک ورسره او په دولاسي د ده دې وره ته را پرېښو ویل روزه ستا ویلې داسې داسې کړي په دا ډېرو لمانځو په بارانه به دې م کاوه په وچه به دې م کاوه په لمده به دې م کاوه کور دې وران شه نو ایله بیله چیلی دې را پټې کېدل تا خو ډېر منځونه کول نو عرض مې دا و چې دا ژوند د امتحان وخت امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو امتحان را او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به په کار راځي دا نیکی به په کار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال لور واده دی روټۍ به کلب کې ورکوي کلب لکه ته څه ګورای ته ګورای چې کلب کې روټۍ ورکوي کلبونه خو د ګورګانو سه روټۍ به انټرکان کې ورکوي خزی دی او نر دی او نرغه دی چې دڼدڼایم ځان سره راوستي ځکه انټرکان ته چې څوک روټۍ لځي خو به خزم بوز هغه ورځ راته چا وی انټرکان کې دعوت ته پکې نه وي ما خزه نشو بوتلې ځان سره اول ته چې څوک خزه ځان سره بونځي په انټرکان کې پریدي نه د انټرکان قانون دی چې دڼدڼای به بوزي نو تباله ورځي کارډونو ته وګوره د دوی د دیوځي یو کارډ د لسو روپو بیا د خزه او د سړی لاس په ملاو شوی بیا په د سړی نامه لیکلی لاندې د بیګم نامه لیکلی پلانې و بیګم پلانې یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي ته خدایم په شرمونو شرم دا څه ملک شو دا هغه پښتانه دي
خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سره رواني امرګرو ته ما پښتانه وګورئ چې روان پښتانه شته خټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او لارای ته دی وخېږي ها کو لا دا پښتانه سره کې کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ د وزیرانو ته خلق ناست نو مال دا قوم دی چې جاړي چې حکومت دا ګران کا دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنیجو ته ګډ شي 3 میله په 3 میله سړک باندې د جنیجو وزیر اعظم ته ګډېده وزیر ورشي پټکیا ور په سر کی سو کوله ټوپای ور په سر کی ډمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کړای ډمه تغاړه کې واچي دا پښتون خدای دې دې قوم نوغه او باسي دا نوغه ویلا بارانونه دي بارانونه څنګه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله بدر باندې راشلي بندر باندې روشلې دا او د طوفان نو غوندې خزې د سړو نه وړاندې غشتیو سړی د خزو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کم عذاب ته ساتلې دي کابل غوندې خار کې اور بلې دی شي او لکونه خلق پکې کباب کې دی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کم مور راوړي دا د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومت جنگ خو اوګه ساروي خکولې شي چې تر سپېګمو مور شي بیا جنگ کولې شي د فوج بیړه تباہ ده خدای دې جنگ نه راوړي تب د دوی تماشې وکړي د مارشل الله په کیسونو کې دوی چې کومه مزه و ټول ملک فوج ته اعلان دی اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغلی دا نورو ګوري هغه قوم پروري او قوم پروري پکې شروع دي چې پناه په خدای ته ما ته وایي چې یو الګ 12 پاسي 12 او هغه 16 او 17 ګریډ او 18 ګریډ کې لګي او یو الګ ډبل ایم ای کړی یو هغه تکلرکی نه ملایي د وزیر خپل 12 پاس 17 ګریډ کې لگا او د غریب بچي ډبل ایم ای هغه تکلرکی نه ملاويږي دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی دا خو قوم وینو تپوس به کړي وکړ قوم وې دا قوم دی چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپی دا د روټۍ سپی دا د شنو چایو سپی دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپی دا د سود د زکات مردار خواره سپی دا خلق دی ډېر شکر دی رمه خوشحالي کچینی ګران شي ویم الحمدلله کوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبی منډیو زخم سټی د بیزو پشانو جوړی دا قوم د دې قابل دا پتا سو ټول عذابونه پولیس نه تاسو ولې جاړي عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي دا ډټسنو والا جاړي آی پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه پکې تلما سورلې میوړې رانی وی چې مونږ پکې غشت کومال ډېر سمکاري ته ډټسن والا ته چې دا مړ اورم په سو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنو دا رامیان دارش کو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکا 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دارش کو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دې پرش کو نازل دي عذاب دې پټټسنو نازل دي عذاب دې پسوزا کو نازل دي عذاب دې پټرکونو بسونو والا وګوري بس جوړ سمره سورلو ته دي او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوري نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کی پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوټ بسونه بوزي او د قوم بچي تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش دا خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالي خو آرام توپ کینو چارامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کړي ما ته دی پولیس وی چې 100 روپے راکې شل راک یا مجسټریټ دراشي ما دی چالان کی کنه ولی خو تغالی کړي چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغالی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندلې دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړه وش مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو سوک راغلي
لکه تاڼه کې څه اسمان دی افلاطون ناست دی راځئ جومات ته ستا او زما منځ کې تنازع ده چې قرآن ته راپورټ وکړو چې قرآن زمونږ څه فیصله وکړه به صبر څوک راغلی جومات خو د خدای تاڼه ده څوک راغلی جومات ته چې جومات کې راپورټ وکړم چې ما سره دا زیاتې کړي ټول د پیرنګي قانون ته منډې وای چې د پیرنګي قانون ته منډې وای او د خدای قانون دې پرېښی دی نو خدای به دې نور تباه کوي نور به غر کې نور به ذلیله کېږي نور به رسوا کېږي نو ادریس علیه السلام تپوس وکړو چې دا وای دا هغه زبانیه ملایکې دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي راغی بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وښایه مرګ می مولیدو جهنم می مولیدو انو د جهنم داسې اور که د هغه اور یو سپړکې دې دنیا ته راشي نو دا ټوله دنیا بس کروټه شي ټوله دنیا بس کروټه شي بیا په دې جهنم کې طبقات درجات اسفل السافلین لاندې تاخچې د جهنم ته وایي علما وایي چې یو پیسه پردی چا په دنیا کې په ظلم وخوړه یو پیسه په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسه وه در باندې اوله ورکړه دی به منډه کې چې کور نه پیسې راواله هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت چې هغه پیسه راوالي او بیا سر له راشي نو بیا به د د لاس نه وغورځېږي نو بیا به لاندې تل ته لاړه شي دی به بیا ورټوپ کي بیا به اویا زره کاله پکې یو پیسه نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ پردي حقونه غلې ډاکې پرانا ورځ شوکې پردي مالونه وهل دا زمونږ کار نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه ولې ځکه چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم د هغه نه نه یریږي کوم حکومت پړه کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې د هغه حکومت یاره نه عمر فاروق د خدای نه یریده نیمه شپه ده او بار راووتو کوڅو کې ګرځي یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروتي دا وه امیر المؤمنین چرته اوس عمر دا خبره اوري په دروازه کې لورې ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه امیر المؤمنین به اوده پروتي خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی د هغې خدای خو راته ګوري نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروتي او په کوڅو کې تینا او په کورونو کې تی ښځې یریږي نن تاسو نه ښځې یری خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې کړه او بیا د دې شیخانو ښځې کېنوئ ګیره دې کلش د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه زه ګیره دې په جومات کې خوځوه تاسو خیال راغی نن موږ نه ښځې نه یریږي ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدی نو ښځې به ورسره په دورو تللی دي هلکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې بوره ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم اوس دې برمه کوم نو د ځان نه مخکې دوڼدوڼی روانې فنکشنونو ته چې راځئ ستا د ښځې څه ضرورت دی ښځه ولې راولي راشئ که نه چې نن درته ښځې وښیم د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منځ پاڼې وګورئ دا نن پکې دې ته څه وایي دا ننني اخبار ته نمبر ورته وایي که څه میخ مال که ته ناپویه غوندې مغزین نننی مغزین وګورئ سړي او ښځې پکې وګورئ نو لاړه د دې ملک بیړه تباه ده په شرمونو شرمېدلی دی بې حیا او بې شرمه ملک دی مونږ هم پکې شرمېدلي تاسو خیال راغی مونږ هم پکې شرمېدلي انجام به ځي نتیجه به ځي آخرت به هم څنګه دا سوچ نو ادریس علیه السلام تقاضا د جنت کوي چې یا الله اوس جنت راته وښایه دا بیان به بلې جمعې ته شي واخر دعوانا ان الحمدلله دا همغه آیت کریمه ده چې دې کې الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی کی بن کا
بیان 13 جمعه باندې حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړو. یو حصہ دا پاتې وا چې ادریس علیه السلام زنکدنو کتو بیا جهنم للاړو جهنم یې وکتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه. تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید جهنم ما ولید نو الله استاد قهر او د غضب نه مې پزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی ځکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا یې. بے پروا دا معنا دا چې ټول دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې د هغه دادې چې دې به دې چا پروا نه لري. دنیا به ټول دته محتاج وي او د واحد ذات دې چې دې بچاته محتاج نه. کتا سو خیال وکړئ الله علماء قدیم وای. قدیم په علمی دنیا کې تعریف داد چې قدیم څه ته وای ما لا ابتداء له ولا انتها. قدیم دې ته وای چې داغه ابتدا هم نه او انتها یې. بلک تاسو خیال وکئ علماء وای چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې بل ور سره څوک نشته. نو هی وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو. دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړی. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه او پاتې بلکې وران شوی. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي دا سپوږمۍ به ماته شوی وي دا نور به مات شوی وي ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور وران. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي نو د پاکستان ډېر کور وران دی. پاکستان نه مردار خر جوړ دی سو کې خپرا کاږي سو کې لکای را کاږي سو کې غوږ را کاږي. پاکستان داسې شی دی لکه په پټي کې چې خر مردار یي او دادا سپي پې اختی او بیا دغه سپو ته چې ورنږدې کېږي خدای دې د هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خوله یې پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي نو روغ دې ماتی تام ورپسې. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپي پې اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي ډېر قسمه دي. څوک په یو رنگ کې دي څوک په بل رنگ کې دي څوک په بل رنگ. نو قرآن کریم دا غي جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وې په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وې نو لفسدتا دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به 1 ختمونه د قرآن کول. 1 یو ختم به د ورځې کولو سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې او یو ختم به د شپې کولو یو ختم به په تراوو کې په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو د شپې یو سپاره او 80 ختمونه به ځان لګ. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی. 40 کال. نن چې دا په لویو خلوتونو کې ناستي خدا که 40 ورځې د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی. د شپې به چې کتاب کتو نن زمون کتاب قتل سي که مولا لورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات.
یو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی هلکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده پرون مې ولیده ورته یو خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تېرېږي ویل دا دې څه بکواس وکړو نو ویل دا تا څه بکواس وکړو دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره ده د خانانو خبرې خو یې داسې خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي ښه دله څنګه حال دی رښتیا دله یا پې وخاندي دا نه کوي چې یو خښته راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغه په دیوالو شي چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لونه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي دله خو هغې ته غریب سړی دله نه چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي دله نه تاسو پوهېږئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمي کې به کمیس وویستو د جومات په صحن کې به کېناستو یو پرتوک کې او د جومات په صحن کې به کېناستو نو طالبان ورته ویل صاحب یخني جمع وی دا کمیس داسې شی دی چې په بدن پورې لګي نو سړی له ګرموالی ورکي خوب ورولي نو زه دا کمیس په پو ما کې ځکه وباسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب نه راځي چې کتاب ښه کتی شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی تل به نوي شګفته بازار د عمر نه به جوړ وي همیشه ګلزار د عمر رنګارنګ میوې به ونیسي خاخونه ډک د پاڼو به نسکور وي مونږ به نه یو طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه یو طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه یو کافران به همیشه عبدالعظیما د دوزخ په لمبو تور وي مونږ به نه یو نن د دین کتاب فراموش اخبار دی اخبار جنگ پنډی دی جنگ لاهور دی مشرق دی حیدر دی وجدت دی که وحدت دی او پلانې دی او پلانې هر سهار چې د چا په میز ګورې ډېری د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا خو امام ابو حنیفه و نن مونږ سهار چې راپاسو لکه د ټپوس بچی د ټپوس د بچي غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درېیمه ورځ د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلی کېږي لندن کې څو مارګریټ تھیچر سره یې نکاح وکړو که الزابت یې په نکاح کړه څه خو لاړو خوراک سکاک به وکړي او راځي دلته د قوم بچي پرون په پنډای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کوم بم خلاص شوی دی 14 کسان پکې تیکې شوي دي او 15 پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی 10 پکې مړه دي او 100 پکې په هسپتالونو کې پراته آسمانی طوفان پیرا نن ستا ملک د ځمکې د قهر په لپیټ کې دی او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو که نه شو اوس بله خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ ده لکه بم غلا شو خلک پکې مړه ښه اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسې ملا صاحب بم غلا ښه کوم ځای مونږ په دې دره کې چې اسخات پاتې چېرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګورئ که دا عذاب ستاسو کورونو ته در ننوتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد موږ ملک دا شی ښه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ما په خبرو خو پوهېږئ خېټه خرابه حکیم والا د جمال کوټې جلاب ورکړه چې جلاب یې ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سل شپږ شلې دسته چې لاړو نو زوی راغی حکیم ته وایي چې حکیم صاحب پلار خو مې دستونه نه ودرېږي ویل خیر دی بچیه چې دا فاسده ماده ته یوځي پرېږده چې جاري
یو ګنټه دو پس ولا بیا راغی وی جی خو کټ کې پریوته سترګې کویو کې وګرځي او دستونه اوس د ناس تم پاتې نشو په کټ کې تی بیګ ول صبر کوه چې دا فاسده ماده تی وزي مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ول د پلار می زن کدن دې دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ول صبر کوه به اختیوزه چې دا فاسده ماده تی وزي اخر ورته مازیګر راغی حکیم صاحب پلار خو می مړ شو ساته وته ول ساوتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نشوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نن هغه شی هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وکړی دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والام ولې ونه نیوه دام ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې برېدې دام ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو وینیسي اصلت سرکاری شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کول هم دا د سوټمارې زامن دا خوشامندګر دا تالی ساټي تاسو به نور ذلیلي نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کې ستا څه کار دی دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وي او تاسو ته خاوره زوکتا کمړم نو راشي په قبر می متیازي راشي دې درې قسمه خلق د الله صدا ملک تباہ او نور به تباہ د دې د پرېس قانون نشتا دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی خان او نواب او رئیس د پرېس قانون د نواب په واده کې په پیټو شراب سکلې کیږي هغه د پاره اس قانون نشته په پیټو کارتوس په کې خلاصيږي هغه د پاره اس قانون نشته قانون ارچا د پاره مساوي پکا دا ملک په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لګا چې چرته ګوټو بني قانون دی ته وي حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه دا تاسو تجربه وکړئ داوا پچا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داوا وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده پرناله پیژنئ دا د کوټې او بچی پکې بار غرزي مجسټریټ پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فورن عدالت کې پیش شه فورن تاسو خاصم مزید لپاره یو ټرایو کې مزید لپاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کوم ځای مزید لپاره تانه تلار شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا د مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي کتا غ تانیدار مرګ لو نه والي نو زما په دا مخ